آرام ندی دا ساس کستا شکونا بارامي یقین کوا حلال دی ګمانونا بارامي. دا د ثوابای ضلع په کالابټ کلي کې د پولیو په اړه سټیج ټیټر روان دی. دغه سټیج ډراما د پښتونخوا پیژندل شوي لیکوال نورالبشر نوید وړاندې کوي. سعید خان، افتخار، فاریا شاه، زینب بیبي، سکندر او فرحان احمد پکې کردارونه لري. ډېر ښکلی یو پازیټیو میسج تاسو وایس اف امریکا راوړی دلته کې، نو یو پازیټیو میسج لړه او په دې باندې زه بلیف ساتم او زه چې دی نو د عوامو ناس ته ټولو ته وایم چې کوم دا ستاسو دا میسج وچلېده د پولیو د مهم په باره کې، نو دا ډېر ضروري دی دې ټایم کې، او زه چې دی نو تاسو ته خراج تحسین پیش کوم په دې باندې. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد څاڅکو په اړه لا هم ځینې خلک منفي فکرونه لري او په بیلابیلو وجوهاتو د واکسین اخیستلو انکار کوي. پوهان وایي د عامو خلکو ترمنځ د دا ډول پروګرامونو تابع کول ډیر مهم دي. د ثوابای سره تعلق لرونکي شاعر ذاکر حسین په سرکاري ښوونځي کې استاد هم دی. وایي دغه د ډرامې کردارونو د کتاب مړه توري راژوندي کړل او د سیمې خلکو ته یې ډیر مثبت پیغام وړاندې کړو. څنګه چې پولیو ده چې د ټول عمر د معذورتیا سبب جوړیږي، په لغون ته کې بې احتیاطۍ باندې، په لغون ته ناپوهۍ باندې، په لغون ته جهالت باندې، نو که چېرې مونږ تاسو دغه مثبت پیغام د وایس اف امریکا چې کوم کور په کور ګرځي، کلي په کلي ګرځي، محله په محله باندې ګرځي او ورکوي، نو زما په خیال په معاشره کې بدلون ګران نه دی. د سټیج ټیټر ننداره کوونکو وویل دوی نه یوازې پیغام ترلاسه کړو بلکې ماشومانو لپاره د واکسینو په اهمیت هم خبر شول. نصیر خان ایډوکیټ په ځایي ریډیو سټیشن کې د ولس پوهې دپاره قانوني لارو چارو پروګرام کوي او د ده په نظر پښتانه تر ټولو زیات پوهاوي ته اړتیا لري. نو مونږ د آګاهي زموږ د پښتنو لپاره ډېر زیات ضروري. لکه غټه خبره داسې ده چې اکثر د پولیو دا خبره چې کوم دی نو ډېر خلکو په ذهن کې د دې یو ایشو جوړه شوې وه، او چې کله یو خبر نه ایشو جوړه شوي نو زه کله کله دې تپوس مونږ به دې تپوس کو. ما تقریبا د ډېرو خلکو نه دا تپوس کړی چې آیا تاسو څه دې ساینټیفیک څه پروف شته چې دا ټیک نه دی، مطلب تاسو چې دا ټیک دی یا دې کې څه مسله ده او د پروف نه هېڅ هغه څه نشته. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازیني هیوادونه دي چېرته د پولیو وایرس موجود دی. پاکستان تیر کال د پولیو 20 کیسونه ریپورټ کړي وو او ټول د خیبر پښتونخوا جنوبي برخې سره وو، او روان کال پاکستان د پولیو 6 پیښې تصدیق کړي، 2 د سند صوبې کراچۍ نه او 4 د خیبر پښتونخوا نه ریپورټ شوي دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، ثوابای.